ګلپاڼه له ملنګۍ تر خانۍ په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړی. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د پښتو د مشهورې سندرغاړې ګلپاڼې ډېرې سندرې به مو اورېدلې وي یا به یې د جذابې څېرې مینوال یاست، خو په اړه به یې ډېر معلومات نه لرئ. ګلپاڼه 26 کاله وړاندې د پښتونخوا په پېښور کې زیږېدلې. په پښتو سربیره په دري، اردو او انګلیسي ژبو روانې خبرې کولی شي. دا ډېره عاجزه او خوش اخلاقه نجلۍ ده. موسیقي یې په رګونو کې بهیږي، خو دغه میدان ته راتګ یې تصادفي دی. ګلپاڼه چا ډېره نه پېژانده، خو چې له عاطف اسلم سره یې د کوک سټوډیو په 8م سیزن کې 3 سندرې وویلې، د خلکو پام ور واوښت. دا سندرې په پښتو، دري او اردو ژبه ګډې وویل شوې او ګلپاڼې د زیات شهرت لامل شوې. دې په ښوونځي کې سندرې پیل کړې، په پوهنتون کې هم دوام ورکړ او بیا له هماغه ځایه سټوډیو ته ورسېده. له ګلپاڼې سره یې کورنۍ ان په دې هم مخالفه وه چې ولې د پوهنتون په رسمي غونډو کې سندرې وایي. دا وایي کورنۍ مې اجازه نه راکوله او نه یې هم غوښتل چې په لویه کچه د موسیقي دنیا ته راشي، خو په پټه یې چا غږ خپور کړ او کله چې د ډېرو خلکو خوښ شو نو بیا یې جرأت وکړ او د پوهنتون له غونډو د موسیقۍ تر رسمي سټوډیوګانو ورسېده. اوس ګلپاڼه په زرګونو زړونو راج چلوي، پریمانه مینوال لري او پر جادویي غږ سربیره یې معصومې څېرې هم د خلکو زړونه ترلاسه کړي دي. ګلپاڼې له پېښور پوهنتون څخه د ادارې او منیجمنټ په برخه کې لیسانس اخیستی او لا هم تابیا لري چې زده کړو ته دوام ورکړي. دا هم زموږ نننۍ ویډیو وه چې درته وړاندې مو کړه. د ویډیو در سره لایک او خپل نظر مو په کامنټ کې پرېږدئ.